د دوبۍ د شو نه مې ورله د مراد د سنبۍ جوړه کړه. راځي ویډیو در سره پوره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو تاسو ته یاد وي چې سبا ماښام به په پنجره کې شو وي او هغې ته ډېر ښه اکټران زموږ مشران هغوی راغلي دي. انشاءالله تاسو به راځئ. اسفندیار بی هم دی او زموږ سره جهانګیر خان لالا هم دی. نو الله مو راولا. وعلیکم السلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام. ضمیر خان ضمیر شاعر صاحب ته هم په خلار پرېښودې ده او کچه د اختیار کړې ده، خو تاسو به غم نه کوئ. د دوبۍ دا شو ما د مراد د ښځې په سنبۍ ورمنډلې ده، خو تا ته صرف دا یو خبره کوم شاعر صاحب چې ته په دغه کچه لاره باندې زما نه صرف او صرف د یو کس په سر باندې بچې د کم نوم چې سنان خان مطلب ټوپک مار دی، د هغه سر ته دعا کوه که نه ته ښه سړی نه یې. خیر راځئ شو مې وله په دې ګس اګې باندې راوالې ده. ویډیو پوره وګورئ. زه خو بستانه اوس په دې ویډیو کې بڼې وباسم د کوسپټا کې بچیا تا سره دا نه احساس نه کېږي چې دې پیسو کې تا سره د خپلو بچو ستا سره د خپلې ښځې ستا سره د خپل مور پلار ورسره ستا سره د یو پردي غریب هم حق دی. و د کوسپټا کې بچیا د سپی ښځې خاونده نو تا کې دومره احساس نشته دی چې ته دا پیسې په دې رینډۍ باندې شیندي. نو کم از کم دا خو سوچ کوه چې ته دوبۍ ته راغلی، مزدوري دې وکړه، د بل ملازمت دې وکړو، د بل نوکر پاتې شو او هغه پیسې ته ډایرکټ رالې او بغیر سوچه په دې رینډیانو باندې شیندي. په دې کې تا سره د رور پلار مور ورسره د خویندو حق هم دی او د هغې سره غټه خبره دا ده چې تا ته د غریب احساس نه کېږي او راځي په دې داسې کولاو خلکو باندې دا پیسې شیندي. د دوبۍ مسافر، د دوبۍ مسافري، د دوبۍ مزدوري صرف د دې داسې د یو څو کوسپټا کې بچو د لاسه بدنامه شوې ده. یار زه د دوبۍ د مسافرو دپاره صرف دا یو خبره کول غواړم، دا یو میسج ورکول غواړم چې تاسو کې داسې کسان شته چې د دې داسې رینډیانو د شوګانو نه مجبوره او هغه خامخا د دې دا شو کتل غواړي چې ډېر مو زړه نه صبرېږي. نو لاړ شئ ټیکټ راوالئ او د دې شو وګورئ، د دې دا غټې کونې وګورئ، دا کولاو کونې وګورئ. خو د دې سره ستاسو هېڅ کار نشته چې تاسو راپاسئ او په دې کولاو خلکو باندې خپلې پیسې وشیندئ. په دې باندې تاسو ښه نه ښکارئ، خپله جذبه هم کنټرول کړئ. دا ټول د دې چالي اکثر د دې سره یو څو بړواګانې چې دې پویه کړي او هغې راځي هغې پې هغه خپلې پیسې ورشیندي او تاسو په دغه جذبه کې راولي او ستاسو نه دغه پیسې په دې چل باندې وباسي. او باقي تاسو د شو ټیکټ اخیستی دی نو تاسو ته به د دې هغه پلار هم ډانس کوي، ګډېږي به درته. تاسو ټیکټ اخیستی دی ستاسو نه دې مخکې وروسته کېدی نه شي، خو دا نه ده پکار چې تاسو راپاسئ او په دې داسې کولاو کنجرو باندې پیسې وشیندئ. او بله خبره دا هم در سره یاد ساتئ چې دا رینډیانې ډانس له کمو غولو له ډېرې درځي. نو په دې داسې قسمه خبرو کې د چا را نه شي او دې داسې قسمه رینډیانو ته خپل زړه ښه نه کړئ. 500 یا 1000 درهم په دې باندې خراب نه کړئ او که بیا هم د دې خپل میر غضب نه مجبوره یې نو بیا ډایرکټ باتروم ته منډه کوه، د باتروم دروازه کې وله دا سر راګېروه، خو چې بیا هم نه سړېږي نو بیا ښه په مینه باندې لږ شان شیمپو وله په دې سر ور واپس یې وینځه.